نیکمرغه میرمن خزا د اسلام پرانا کې ته د عایشې لور یې د خویندو لپاره ځانګړې خپرونه واورئ او یو څه ترې زده کړئ او عمل پرې وکړئ او تر نورو یې ورسوئ. د همدې خپرونې ویان مولوي طاهري طیب. دویمه برخه رازو او خپرونه اورو. په ناڅاپه نظر لګېدلو سره حجاب نه معافیږي. ځینې ښځې وایي چې د پلانې قریب ډېره ځله پر ما باندې ناڅاپه نظر لګېدلی دی، اوس ورڅخه پرده کول څه پیدا؟ دا خو ډېره غټه بېعقلي ده. که د یو چا په وړاندې ناڅاپه ستر لوڅ شي نو کومه بېعقله ښځه هم له دې څخه دغه نتیجه ترلاسه کوي چې اوس ورڅخه د ستر د پټولو ضرورت نشته. له دې امله اوس د هغه په مخ کې لوڅ ګرځه پرته د کومه قصده په غیر اختیاري ډول د یوې غلطي کېدلو وروسته په خپل اختیار سره قصدن ګناه کول روانه ده. پرده کول د شریعت حق دی. ځینې ښځې پرده کول د خپل سړي حق ګڼي. که خاوند د یو چا په هکله ورته وویل چې پرده وکړه نو ښځه پرده ځینې کوي، او د کوم چا په باب کې یې د لوڅ مخ راتللو وویل نو لوڅ مخ ورته راځي. دغه هم یوه غټه ناپوهي ده او جهالت دی. دا عمل د شریعت له نظره حرام او ناروا دی. پرده کول یو شرعي حق دی. شریعت چې د کوم چا څخه د پردې امر کړي هغه به تر قیامت وي د هیڅ چا په امر کولو سره نه معافیږي. د خاوند هم په دې کې هیڅ حق نشته. یو شی یا یو کار حرام یا حلال ثابتول د شریعت کار دی، د بنده په دې کې کوم اختیار نشته. په حدیث شریف کې راغلی دی لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، یعنی د الله تعالی په نافرمانی کې د مخلوق اطاعت او امر منل صحیح نه دي.